ما درته وویل زموږ ځوانان دا د میلو ډېر شوق لري، خاص کر پښتانه، چې کله اخترونه راسي بس د ده کوشش دا وي چې یو ځای ته ځان ورسوي. بیا نو دوی په مجلسو کې سره ناست وي، ولا موږ په اختر کې دورې ولاړو، بل وایي موږ دورې ولاړو، بل وایي موږ دورې ولاړو. د اختر څخه در مخه مخه د روژې په وخت کې یا په روژه کې په د اخره عشره کې دی بس په موټرسایکل باندې اخته دی، په موټر باندې اخته دی، دی مستري ته یې بوځه، دې ته بوځه، دې ته بوځه، دی شعر واچو، ښه سره برابر کړي. کله چې د اختر دویمه ورځ سي بس د پښو لاندې اور بل سي چې کله زه ژر د دا کوره وځم. بیا نو د کور مشر اجازه نه ورکوي. دا واورئ، د کور مشر که پلار وي که مور وي د هغه اجازه لازمي ده. دا د جهاد سفر نه دی چې وایي خامخا د مور اجازه په دې کې ضروري ده زه ځم. نه نه، دا کې د مور او د پلار رضا ضروري ده، دا به خامخا د دین اجازه ده. بیا نو چې کله دی اجازه نه ورکوي، دی یو رقم منت ورته کوي، یو ضد ورسره کوي چې خامخا به ماته اجازه ده. نو هغه خواران بیا ورته وایي چې اجازه در کوم په دې وعده باندې زموږ سره به قسم کوې چې دا موټرسایکل یا دا موټر موږ نه ځغلو. دی دلته ښه قسم هم ورسره وکړي، پر لاس باندې هم مچ کړي روان سي چې دا څنګه د ګلۍ راووتي. نو دی او موټرسایکل، الله اکبر، دا ټول انسانان ځان ځنې ځغلي چې خدای فضل کوه فضل کوه. یو رقم کیلونه په دې موټرسایکل باندې کوي، یو رقم چمونه په دې کوي. دا خو ستا در واک لاندې نه دی. و د خدای بنده، ته دا ستا ښایسته ځواني، دا قدردانه ځواني چې سبا ستا د یوه ګوته نه دا ټوله دنیا وغواړه تا ته د یوه ګوته در کولی سي. ستا دا یو نوک نه پلسټیکي نوک خو به ولګوې، هغه اثرات چې په دې نوک کې قدرتي الله ایښي دي دا کولی سي. سبا دې یوه پښه نه وي، سبا دې دا مغزی مات وي، سبا دې په سر کې یو رګ وشکېږي، دا ټول بدن دې فلج وي. د دغه یوه معمولي خرطوبۍ څخه دا ټول بدن ته دې خطره ده، دا ټول زندګۍ ته دې خطره ده، دا ټول کور ته دې خطره ده. بعض ځوانان باندې کور ولاړ وي، بچان وي، کورونه وي، دی دومره بې احتیاطه وي، دا خپل ځان ته نه ګوري، دا کور ته نه ګوري، دا سپین ږیري پلار او سپین سري مور ته نه ګوري. بس ته کوشش دا کوي چې انسانانو ته ځان ښکاره کړي. زه نو داسې موټرسایکل کوم، زه نو داسې کوم، کله یې په یوه پایه چلوي، کله یې پایې په پورته کې. دا واوره، که په دا وخت کې ستاسو د موټرسایکل معمولي کور سو او واوښتی، بیا به کوم حالت ته ورسېد؟ بیا ستا دا مات بدن، دا ټول ځوانان چې دا دوی ته تا شو کول، دا ټول راجمع سي، هغه به در باندې خاني. څنګه سو؟ ولې دومره بېوقوفه یې؟ ولې دومره کم عقله او نادانه یې چې د دغه انډوالانو ته د ځان د ښکاره کولو لپاره ځان هلاکت ته اچې چې هلاک سوې د هغه ځوانان بېرته در باندې خاندي. قرآن کې الله وایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل ځان باندې لاس ځان هلاکت ته مه اچوه، په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته مه اچوه. ولې ځان هلاکوې؟ که موټر ځغلی، که موټرسایکل ځغلی، دا ټول اسباب دي، دا ستا در توان لاندې نه دي. دا هر شی چې کوم دی خرابېده کوي. دا په دغه حال کې دا موټر ټایر باټ کوي، دا موټرسایکل سټرینګ کوږ سو، ته یې واړولې خو مغزی به دې مات سي، لاس به دې مات سي، پښې به دې مات سي، بیا به هسې په تعصب او په افسوس باندې ناست سي. ټول قریبان به دې ژاړي. بعض کسان په دغه خرطوبي کې مړه سوي دي. دا واورئ، کوم کسان چې د حد رفتار زیات موټرسایکل چلوي یا موټر چلوي، یا دا رقم وي چې کوم اصول د موټر یا د ډرایورینګ وي هغه نه په دغه کې وي، د هغه عملي کېدل نه وي ورسره، بلکې هر رقم موټرسایکل چې وچلوي، په داسې لاپروایي کې، په داسې بېوقوفي کې موټرسایکل چلول چې خپل د اندازې څخه زیات یا د اصولو خلاف چلول، که سړي ته هر تاوان ورسېدي خپله مسؤله دی. که خپله مړ سوې د ځان خوندې په خپله په غاړه، که د نور په وژل دا په قطع عمد کې ده. څومره انسانان موږ تاسو وینو، په دغه وخت کې څومره ټریفیک حادثې راځي، بل یې په ولې مړ کړي، دوه موټران سره جنګېدلي، په وینو باندې سره وي یا پکې مړي وي، بیا نو وایي خدای دې شهادت قبول کړي. چې شهادت د خرطوبۍ سه ولاړې باره نو دا خدای شهادت قبول کړي، دا خو عین خودکشي ده. صحیح دی، کوم موټران چې په خپل عادي رفتار روان وي، یو حادثه راسي، صحیح دی، دا شهیدان دي، په حکم کې د شهداو براس. لیکن دغه چې په قصد باندې موټر چلو وجنګي، یا د موټر چې کوم اصول دي، د ټرافیک چې کوم اصول دي، د هغه خلاف روان دي، د چلولو پر ځای بازي ورباندې کوي، دا چې مړ شوی خدای دې وبخښي، خدای پاک دې شهادت قبول کړي، شهید شوی. موږ خو وایو الله دې وبخښي، خدای دې د احسان معامله ورسره وکړي، الله سبحانه وتعالی دې وبخښي. خو د ده عقل دا نه و چې مطلب خپل ځان حفاظت یې کړی، دی کم عقل و. نور مسلمانان خو به خود د مغفرت دعا ورته وکړي، لیکن دا په خودکشي کې راځي. دا واورئ،
دا په خودکشي کې راځي. لہذا په دا وخت کې موټرسایکلان چلولو باندې مه ځان ته تکلیف رسوه، مه ځان تباه کوه، مه بل مسلمان تباه کوه، مه د خپل مور او پلار پر زړه باندې یو زخم و داغ مور پرېږده، دا ستا په وجه کېږي. ډېر انسانان د کوره ووځي، تر هغه ساعت یې د پلار د زړه دربی وي، د مور د زړه دربی وي، ټلیفون چې راسي زړه یې ولوېږي چې خدای اوس به یو آله باندې اوس چې زوی د اکسیډنټ کړی دی مړ د دغه زړه درد یا د دغه زړه دربی د مور پلار چې زیریږي د دغه حساب که الله د سره وکړي په خدای که بیا جنت پیدا کړي. ښه په اطمینان ولاړ شه، ښه په سکون ولاړ شه. دغه پکنیک د ځان دپاره هم د سکون ذریعه وګرځوه، د مور و پلار لپاره هم وګرځوه. دغه موټرسایکل دور زغلول یا بازی په کول یا دا کول دا څومره کم عقلي ده. دا باید سړی نه وکړي. دا د خپل ځان انسان ته الله پاک جل جلاله د صحت یو عظیم نعمت کړی. د دې صحت قدر د هغه مرزان څه وپوښته چې هغه په کلو د بلا پر تخته پراتی یا دغه رقم ستا رقم ځوانان دغه رقم بې عقلانو په موټرسایکلو په اسباب بازي کول نن فلج پراته دي. تو خو یو ور هلته ورسه یا دا قبرستان ته ورسه، هلته به تا وګورې پر دا ډبرو لیکلي چې په ټرافیک حادثه کې لاړې، په ټرافیکي حادثه کې مړ سو، په ټرافیکي حادثه کې شهید سو، دا به ټول هلته لیکلي. د دې څخه عبرت واخه. دا ستا ښایسته ځواني، دا ښه ښایسته صحت الله درکړی، دا که خدای نخواسته سبا نمی نی یا د لاس نه یا د سترګه نه یا د غوږ نه او یا فلج پروت دی، بیا نو چې دا ټول دنیا اسباب ستا کړي، دا ټول انسانان تا ته افرین و شاباس درکړي، دا ټول انسانان تا ته وایي چې یاره دا خو نو ښه موټرسایکل چلوي، بیا ته څه کوې؟ لہذا د بل په دغه کې مرض د نور انسانان د خندول دپاره یا هغوی ته ځان ښکاره کول، هغوی د باټ کوي، بس ستا نو ځان ورک سي، هلته یو درب په یو کنده کې ځان واچي. د هغوی دپاره زندګي مه کوه. دا ستا زندګي ډېره قیمتي ده. د دې په باره کې الله ستاسې پوښتنه کوي، د دې جواب بیا ته ورکوي.